وما علينا إلا البلاغ المبين وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. او کله چې ابراهیم خپل پلار ازر ته وویل آیا ته بوتان معبودان نیسی، یقینا زه تا او ستا قوم په څرګنده ګمراهۍ کې وینم. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. او همدارنګه مونږ ابراهیم ته د اسمانونو او ځمکې بادشاهي ښودله او د دې لپاره چې هغه له یقین کوونکو ځنې شي. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين. بیا کله چې په هغه باندې شپه تیاره شوه نو یو ستوری یې ولیده، وی ویل دا زما رب دی. نو کله چې هغه پټ شو وی ویل زه پټیدونکي یعنی غایبیدونکي نه خوښوم. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. بیا کله چې سپوږمۍ ولیده ځلیدونکي وی ویل دا زما رب دی. نو کله چې هغه پرېوتله نو وی ویل یقینا کچېرې ماته زما رب نیغه لار ونه ښایي نو زه به خامخا له ګمراه خلکو ځنې شم. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. نو کله چې هغه لمر سترګه ولیدله ځلیدونکي وی ویل دا زما رب دی، دا خو تر ټولو لوی دی. نو کله چې هغه پرېوتله وی ویل ای زما قومه بېشکه زه بیزاره یم له هغه څه نه چې تاسو یې شریکان جوړوئ. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بېشکه ما خپل مخ هغه ذات ته اړولی دی چې اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړي دي، یوازې په حق پسې تلونکی یم او نه یم له مشرکانو څخه. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان. او له هغه سره خپل قوم جګړه وکړه، وی ویل آیا تاسو زما سره د الله په باره کې جګړه کوئ، حال دا چې هغه ماته نیغه لار راښودلې ده. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. او زه له هغو شیانو نه ویریږم چې تاسو یې له الله سره شریکوئ مګر دا چې زما رب څه شی وغواړي. زما رب د علم په لحاظ سره هر شی راګیر کړی دی، نو ولې تاسو نصیحت نه منئ؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. او زه له هغو څیزونو نه څنګه وویریږم چې تاسو له الله سره شریک کړي دي، حال دا چې تاسو له دې څخه نه ویریږئ چې واقعا تاسو له الله سره هغه څه شریک کړي دي چې د هغو باره کې پر تاسو باندې هیڅ دلیل نه دی نازل کړی. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. نو په دوانو ډلو کې کومه یوه د امن یعنی له عذابه د بچ کېدو زیاته حقداره ده که چیرې تاسو پوهیږئ. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او له خپل ایمان سره ظلم یعنی شرک نه دی ګډ کړی، نو دغه کسان دي چې د همدوی لپاره له عذاب نه امن یعنی بچاو دی او دغه کسان هدایت مندونکي دي. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء
إن ربك حكيم عليم. او دا زمونږ دلیل دی چې مونږ ابراهیم ته ورکړی وو د هغه د قوم په مقابله کې مونږ درجې اوچتوو چا لره چې مونږ وغواړو بېشکه ستا رب ښه حکمت والا ښه پوهه دی. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون. او مونږ هغه ته اسحاق او یعقوب عطا کړ. مونږ هر یو ته هدایت کړو او لدنه مخکې نوح ته مونږ هدایت کړو او د هغه په اولاد کې داود او سلیمان او ایوب او یوسف او موسی او هارون ته هم. وكذلك نجزي المحسنين. او همدارنګه مونږ نیکی کوونکو ته بدله ورکوو. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. او هدایت کړو مونږ زکریا او یحیی او عیسی او الیاس ته دوی هر یو له صالحانو څخه دي. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. او اسماعیل او الیسع او یونس او لوط ته او دوی هر یو مونږ په ټولو عالمونو باندې غوره کړي دي. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. او فضیلت مو ورکړیو د دوی په پلرونو کې ځینو ته او د دوی په اولاد کې او د دوی په ورونو کې ځینو ته او مونږ هغوی غوره کړي او مونږ هغوی ته د نیغې لارې هدایت کړی. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. دغه د الله هدایت ته په دې سره هدایت کوي په خپلو بندگانو کې چاته چې وغواړي او کچېرې هغوی شرک کړی وی نو له هغوی نه به خامخا ضایع شوي وو هغه عملونه چې دوی به کول. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. دا هغه کسان دي چې دوی ته مونږ کتاب او حکم او نبوت ورکړیو نو که دا خلک په دغو سره کفر وکړي نو یقینا مونږ د دې لپاره داسې خلک مقرر کړي دي چې په دغو سره کفر کوونکي نه دي. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. دا هغه کسان دي چې الله ورته هدایت کړی دی نو ته د دوی د طریقې اتباع کوه. ته ووایه زه له تاسو نه په دې تبلیغ باندې مزدوري نه غواړم نه دی دا مګر د ټولو عالمونو لپاره نصیحت. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. او دوی د الله قدر و نکړ څنګه چې د هغه د قدر کولو حق دی کله چې دوی وویل الله په انسان باندې هیڅ شی نه دی نازل کړی. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. تو ورته وایا هغه کتاب چا نازل کړی دی چې موسی راوړی و چې رڼا او هدایت ته د خلکو لپاره چې تاسو یې پاڼه پاڼه کوئ چې ځینې ښکاره کوئ او ډېرې پټوئ. وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. او تاسو ته هغه علم درکړی شو چې نه پرې تاسو پوهېدلی او نه ستاسو پلرونه. ته ووایه الله نازل کړی دی بیا ته دوی په خپلو باطلو بحثونو کې پرېږده چې لوبې کوي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه
ولتنذر أم القرى ومن حولها او دا کتاب دی چې مونږ نازل کړی دی برکتی دی او د هغو کتابونو تصدیق کوونکی دی چې له ده نه مخکې وو او د دې لپاره چې ته د مکې خلق او د هغې غیر چاپیره خلق وویروي. والذین یؤمنون بالآخرة یؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. او هغه کسان چې په آخرت ایمان لري دوی پر د ایمان راوړي په داسې حال کې چې هم دوی د خپلو لمونځونو ساتنه کوي. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله او له هغه چانه بل لوی ظالم څوک دی چې وایي زر دی زه به هم نازل کړم د هغه په مثل چې الله نازل کړی دی. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. او کچری ته وویني کله چې ظالمان د مرګ په سختو کې گیر وي او ملایکو خپل لاسونه ورږده کړي وي او ورته وایي تاسو خپلې ساهګانې راوباسئ. اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. نن ورځ به تاسو ته د سپکونکي عذاب سزا درکولی شي په سبب د هغې ناحقې وینا چې تاسو به په الله باندې تپله او تاسو به د آیاتونو له قبلولو نه انکار او تکبر کاوه. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. او یقینا تاسو مونږ ته یوازې یعنی ځان له ځان لراغلی لکه څنګه چې مونږ تاسو اول ځلې پیدا کړي وي او تاسو هغه څه د خپلو شاګانو شاته پرېښودل چې مونږ تاسو ته درکړي وو. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. او مونږ له تاسو سره ستاسو هغه سپارښیان نه وینو چې تاسو به دعوه کوله چې بې له شکه دغه په تاسو کې شریک دي. یقینا ستاسو خپل منځي تعلق پرې شو او له تاسو څخه هغه څه ورک شول چې تاسو به سپارښیان ګڼل. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. بېشکه الله د دانې او زړی چونکی دی ژوندی له مړي څخه راوباسي او له ژوندي څخه د مړي راویستونکی دی همدغه الله دی نو کوم طرف ته تاسو ګرځولی شئ. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. د سبا د رڼا چونکی دی او شپه د آرام ذریعه ګرځولې ده او لمر سترګه او سپوږمۍ د حساب ذریعه ګرځولې دي. دا د ښه غالب ښه پوهه ذات اندازه کول دي. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. او دی هم هغه ذات دی چې ستاسو لپاره ستوري پیدا کړي دي د دې لپاره چې تاسو د هغو په ذریعې سره د وچې او سمندر په تیارو کې لار ومومئ. یقینا موږ آیاتونه ښه واضحه بیان کړي دي د هغه قوم لپاره چې پوهیږي. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. او دی هم هغه ذات دی چې تاسو یې له یو نفس څخه پیدا کړئ نو تاسو لپاره یو قرارځای او یو امانت ځای دی.
یقینا مونږ آیاتونه ښه واضحه بیان کړي دي د هغه قوم لپاره چې ښه پوهیږي. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. او دی هم هغه ذات دی چې له بره نه اوبه نازلې کړي دي، بیا موږ په هغو سره د هر شي زرغونه راوښکلې ده، بیا موږ له هغې زرغونې څخه شینکۍ راوښکلی دی چې له دې شینکي نه موږ پر یو بل سورې دانې راوباسو. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. او لکه جوري څخه د هغې له کڅوړو نه جوخت او نږدې وږي او د انګورو باغونه او زیتون او انار چې له یو بل سره څه مشابه وي او څه مشابه نه وي. تاسو د هغې میوې ته وګورئ کله چې میوه ونیسي او د هغې پخوالي ته. ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. بېشکه په دې کې خامخا د هغه قوم لپاره نښې دي چې ایمان لري. وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. او دوی له الله سره پیریان شریکان جوړ کړي دي، حال دا چې الله دوی پیدا کړي دي او دوی بې له پوهې له ځانه د هغه لپاره زامن او لونه را پیدا کړي. هغه لره پاکي ده او هغه الله له هغو خبرو نه ډېر اوچت دی چې دوی بیانوي. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. د اسمانونو او ځمکې بې له نمونې پیدا کوونکی دی، د هغه لپاره به اولاد څرنګه وي، حال دا چې د هغه لپاره هیڅ ښځه نشته او هغه هر شی پیدا کړی دی او هغه په هر شي باندې ښه عالم دی. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. همدغه الله ستاسو رب دی، له ده نه غیر هیڅ لایق د عبادت نشته، د هر شي پیدا کوونکی دی، نو تاسو د هغه عبادت کوئ او هغه پر هر شي باندې نگران دی. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. سترګې د هغه ادراک نشي کولی او هغه د سترګو ادراک کوي او هغه ډیر باریک بین ښه خبردار دی. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. یقینا تاسو ته د خپل رب له جانبه څرګند دلیلونه راغلي دي، نو چا چې بصیرت حاصل کړ نو د خپل ځان لپاره یې حاصل کړ او څوک چې ړوند شو نو ضرر یې په همدې نفس باندې دی او زه پر تاسو باندې نگهبان نه یم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. او همدارنګه موږ آیاتونه بیانوو او د دې لپاره چې دوی ووایي تا لوستل زده کړي دي او د دې لپاره چې موږ دا ښه بیان کړو د هغه قوم لپاره چې پوهیږي. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ته پیروي کوه د هغه شي چې تا ته د خپل رب له جانبه وحی کولی شي، نشته حق معبود مگر هم هغه دی او ته له مشرکانو څخه مخ واړوه. ولو شاء الله ما أشركوا
وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. او کچری الله غوښتلې نو دوی به شرک نو کړي او ته مونږ په دوی باندې ساتون کې یعنی نگران نه ګرځولې او نه ته یې په دوی باندې نگران. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. او اے مومنانو تاسو هاغو معبودانو ته کنځلې مکوئ چې دغه خلک له الله نه غیر بلی نو دوی به په ناحقه سره بې له پوهې الله ته کنځل وکړي. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. همدارنګه مونږ د هر امت لپاره د هغوی عملونه ښایسته کړي دي بیا خاص خپل رب ته د دوی واپسی ده نو هغه به دوی ته د هغو عملونو خبر ورکړي چې دوی به کول. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. او دوی د الله قسمونه وخوړل پاخه قسمونه چې کچری دوی ته معجزه راشي نو پر هغې به خامخا لازماً ایمان راوړي. قل انما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ته ورته ووایه بېشکه هم دا خبره ده چې معجزې له الله سره دي او تاسو پر دې څه شي پوهه کړئ چې بېشکه دغه معجزه چې کله راشي بیا به هم دوی ایمان نه راوړي. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. او مونږ د دوی زړونه او د دوی سترګې اړوو لکه څنګه چې دوی په اول واري په دې نورو معجزاتو ایمان را نه وړ او مونږ دوی په خپله سرکشۍ کې پرېږدو چې سرګردانه دي. وما علينا